الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من أهل النار. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو اوریدونکو، زنند تاسو په حضور کې په دغه ویډیو کلیپ کې د حافظي د قوي کولو لپاره یو څو وظیفې ښودل غواړم. د هغو وظیفو نه اوله وظیفه دا ده چې د هر لمانځه نه وروسته په سر لاس کېږدي، 11 ځله یا قوي ولولې. ان شاء الله حافظه به مو قوي او مضبوطه شي. دویمه وظیفه، د سحر لمانځه نه وروسته 115 ځله یا علیم ولولې او زړه پرې دم کړي، نو ان شاء الله د دې له برکته به مو حافظه قوي شي. دریمه وظیفه، د سحر لمانځه نه وروسته 111 ځله فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره. د دغه آیات لوستلو سره حافظه کې ډیر قوت او ډیر مضبوطوالی راځي او ان شاء الله په سخت سبق باندې به د پوهېدلو توفیق الله درکوي. څلورمه وظیفه، په هر وخت کې چې 10 ځله دغه دعا ولولې، نو د حافظي قوي کولو لپاره ډیره و مجربه نسخه ده. هغه دعا داسې ده: اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. دغه دعا چې 10 ځله ولولې، ان شاء الله حافظه به دې قوي شي. پنځمه وظیفه، د چا چې حافظه کمزوري وي، نو د هغې د قوي کولو لپاره دی دغه دعا 10 ځله ولولي، ان شاء الله چې حافظه به یې قوي شي. هغه دعا داسې ده: اللهم ارزقني الفهم وارزقني العلم والحکمة والعقل برحمتك یا ارحم الراحمین. دغه 5 وظایف چې نن ما تاسو ته په دغه ویډیو کلیپ کې د حافظې د قوي کولو لپاره بیان کړل، په دغه وظایفو کې چې کومه یوه وظیفه هم ته کوې، داسې نه چې دا 5 واړه وظیفې به ته خامخا کوې، یوه وظیفه ورکې ونیسه او هغه وظیفه کوه. ان شاء الله حافظه کې به د قوت پیدا شي او حافظه به د قوي شي. هر یو شی به ان شاء الله صحیح یادولی شي. الله دې موږ او تاسې حافظو کې قوت پیدا کړي او الله دې موږ او تاسې ته صحیح فهم او صحیح د سبق یادولو توفیق را نصیب کړي. آمین یا رب العالمین.